السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د درې مجهوله معادلو یو کاري مثال وړاندې کوم. یعنې د درې ګوره په تېرو ویډیوګانو کې هم د دوه مجهوله معادلو مثالونه حل کړل چې هغه په هندسي ډول باندې د دوه خطونو یا موازي یا متقاطع او یا هم چې یو د بل په سر واقع وي یا لا یتناهي ډېر حلونه لري او یا یو واحد حل لري او یا هیڅ حل نه لري چې موازي وي. اوس کله چې یو سیستم درې مجهوله معادلو ته ورسیږي، یعنې موږ درې معادلې ولرو او درې حله ولرو یا درې نامعلومه ولرو، هغه معادلې په هندسي ډول څه معنا لري او په حقیقت کې حقیقي دنیا کې څنګه کار ترې اخیستل کیږي. نو دغه مثال زه غواړم لومړي ځل لپاره تاسو سره شریک کړم چې هغه داسې یو مثال که چیرې موږ ته راکړل شوی وي، داسې یو مثال چې په هغه کې ګوره نټ او بولټس دي که نه، تصویرونه وبخئ. ګوره په دغه تصویر کې موږ 1.59 ګرامه وزن لرو، هغه کې 2 دانې پیچه دي، 2 دانې نټونه دي او 1 دانه دغه اوسپنهیي پتری ده. وایي د دې ټولو مجموعه 1.59 ګرامه کیږي. په دې بل تصویر کې موږ ګورو 96 ګرامه کیږي چې هغه 1 دانه پیچ ده او 3 دانې نټه دي، او په دې بل کې موږ 1 دانه پیچ ده، 2 دانې پتری دي او 1 دانه نټ ده. نو د دې مجموعه 1.26 ګرامه کیږي. موږ نه داسې سوال شوی ده چې دغه د پیچ، د نټ او د دغه پتری جداګانه وزنونه موږ څنګه پیدا کوو په داسې یو حالت کې. اوس د دې لپاره چې دا وزنونه موږ په جدا ډول باندې پیدا کړو، دا ګوره موږ ته 3 قسمه معلومات راکړل شوی ده. هر یو کې مجموعه د نټونو، بولټ او د پتریانو راکړل شوی ده. قلم دا ده. نو که چیرې موږ راواخلو د پتري ته موږ A ووایو، پتري ته به A نوم ورکړو. او همدارنګه موږ نټ ته B ووایو او ورپسې پیچ ته موږ C ووایو. نو په دغه سیستم کې چې ما تاسو ته وښودل، دغه لومړی مجموعه د وزن چې وه 1.59 ګرامه وه. نو دغه 1.59 ګرامو کې موږ ولیدل چې 2 دانې پیچونه ول، نو لیکو چې 2C جمع 1 دانه پتری و پکې او 2 دانې نټه ول پکې، نو 2B او یوه C یوه A دا مساوي کېدل 1.59 سره. په دویم قدم کې موږ ته دویمه معادله څنګه لاسته راځي چې هغه تصویر 1.26 ګرامه و، په هغه کې 1 دانه پیچو چې یوه C، 1 دانه پکې نټو چې یوه B او 2 دانې پکې پیچونه ول چې 2A کېږي. دا مساوي کېدل 1.26 ګرامه سره. او په دریم تصویر کې موږ ولیده چې پتری بیخي نه و، نو 1 دانه پکې پیچو C او 3 دانې پکې بولټونه ول یا دا نټونه، 3B جمع 0A پکې موجوده وه، مساوي کېده له 96 سره. اوس کله چې موږ داسې یو سیستم جوړاو د دوه مجهوله معادلو، نو موږ په هندسي ډول باندې دا تحلیل کړی و چې دا د دوه خطونو یا تقاطع یا موازیتوب او یا هم چې یو د بل د پاسه وي. که چیرې تقاطع ولري نو هغه یو واحد حل لري د X او د Y، او که چیرې موازي وي سره هغه هیڅ حل نه لري، او که چیرې یو د بل په سر وي نو هغه لا یتناهي ډېر حلونه لري. اوس په هندسي شکل باندې دا مثال خو ګوره موږ له کاري دنیا نه راواخیست د نټ او بولټ. په هندسي شکل باندې دغسې یو سیستم څه معنا لري؟
لکه څنګه چې دوه مجهوله معادلې خطونه د خطونو کوي ریپرزنټیشن کوي یا وکالت کوي، دا همدغسې درې مجهوله معادلې چې دي دا د سطحو په فضا کې د سطحو د مستقیمو سطحو وکالت کوي. اوس د دغه سیستم په هندسي ډول ترجمه داسې کیدلی شي چې دغه درې دانې سطحې دي په فضا کې. نو که چیرې درې واړه سطحې سره متقاطع وي، مثال زه دلته یو دانه وړکی رسم درته وکړم، که چیرې داسې یوه سطحه ولرو هندسي سطحه یعنې لا یتناهي غټه وي، خو دا لا یتناهي خو موږ نشو رسمولی اسم، او بله سطحه موږ ولرو په داسې ډول باندې، او یو بله سطحه موږ ولرو هغه هم داسې یو شکل ولري مثال. نو یوه نقطه کله چې درې سطحې خپل منځ کې تقاطع ولري هغه به یوه نقطه د قطع لري، یوه نقطه به په درې واړو سطحو کې شریکه وي. که چیرې داسې یو سیستم د داسې دریو سطحو چې هغه دا رقم د تقاطع نقطه ولري هغه ریپرزنټ کي یا د هغو دلالت وکړي، نو بیا د دغې سیستم حل چې هغه به په فضا کې په درې بعدي فضا کې د ایکس او وای او زد والیوګانې وي، مقدارونه وي، هغه به د هغې نقطې کوارډینیټې په کومه نقطه کې چې دغه درې سطحو تقاطع کړی ده یا قطع کړی دي یو له بله سره. اوس راځو خپل مثال ته. د دې مثال د حل لپاره لومړی کار موږ چې کوو هغه ګوره په دې معادله کې صرف موږ دوه مجهوله لرو، نو سی موږ د بي په نسبت باندې پیدا کوو، ای خو نشته پکې. نو سی کله چې د بي په نسبت باندې پیدا کوم دا معلومداره ده چې سی مساوي کیږي له 6 - 3 بي سره. اوس که چیرې د دغه سی قیمت راواخلو په دې معادله کې موضوع کو، په دې معادله کې موضوع کو، نو موږ ته به دوه معادلې پاتې شي او دوه مجهوله به پاتې شي، ځکه د بي مجهول خو د سی مجهول به ختم شي، هغه هم د بي په نسبت باندې دلته لیکلی ده. نو لومړی لیکو د دوه سی په ځای باندې لیکو چې دوه ضرب د سی قیمت ده 6 - 3 بي -3 بي او ورپسې جمع 2 بي جمع A مساوي کیږي له 1.950 سره. همدارنګه په دې معادله کې هم د سی قیمت ږدو چې هغه د 6 - 3 بي جمع B جمع 2A مساوي کیږي له 1.26 سره. اوس کله چې دا ساده کو دا به موږ ته لاسته راکړي چې 2 په 3 کې ضرب شي -6 کېږي، -6 جمع 2 بي -4 بي کېږي او جمع A مساوي کېږي له 1.950. 2 په 6 کې ضرب شي 2 په 6 کې ضرب شي څو کېږي 2 شپږه 12 2 9 13 یو 19 192 1.6 نه 192 لاړ شي -3 پاتې کېږي. او همدارنګه دا 6 کله چې د معادلې بلې خواته واوړي -3 بي جمع 2 بي -2 بي کېږي، نو جمع 2A مساوي کېږي له 6 چې د معادلې بلې خواته واوړي او له 1.26 نه تفریق شي نو پاتې به شي 10. اوس موږ ګورو دې سیستم ته که چیرې دغه پاس معادله موږ په 2 کې ضرب کو او بیا لاندې معادله ترې تفریق کو، یا لاندې معادله په 2 کې ضرب کو له پاس معادلې نه تفریق کو چې د بي ضریبونه سره مساوي شي. نو موږ لرو لومړی معادله په خپل حالت لیکو -4 بي جمع A مساوي کېږي له -3 سره، او دوهمه معادله په 2 کې ضربو چې کېږي -4 بي جمع 4A مساوي کېږي له 8 سره. اوس یې له پاسنۍ معادلې نه تفریق کوو چې علامې تغییر خوري، 4 بي بل مثبت 4 بي سره خلاصي، A نه چې -4A لاړ شي کېږي -3A مساوي کېږي له 8 او -8 او -3 کېږي -93. اوس A له دې نه معلومیږي -93 چې په -3 باندې تقسیم سي کېږي 11. د A قیمت مو پیدا کړ، یعنی د پتري وزن ده خپله تنها د پتري وزن ده 11 ګرامه. همدارنګه
د ناټ د وزن د پیدا کولو لپاره موږ څه شی کوو؟ د ناټ د وزن د پیدا کولو لپاره دغه د A قیمت راخلو موږ یا په دې معادله کې یا په دې معادله کې وضع کوو، هغه به موږ ته د ناټ قیمت راکړي، یعنې د B قیمت. نو د A په ځای باندې که چیرې 33 وضع کوو په دغه معادله کې، نو لرو چې -4B جمع 11 وبښئ مساوي کېږي له -33 سره. نو -4B مساوي کېږي له 11 چې دې خواته واوړي منفي کېږي -33 -11 کېږي -4. او کله چې دواړه طرفه د دې معادلې په -4 باندې تقسیم کې، نو موږ لرو چې B مساوي کېږي له 144 16 سره. یعنې د دې مطلب دا ده چې د نټ وزن چې کومه ته موږ B ویلې وه، د دې وزن به یې 16 ګرامه. او همدارنګه د پیچ د وزن لپاره اوس د A او B قیمتونه لرو، موږ یې په دې معادله کې وضع کوو یا په دې کې، یا د B قیمت لرو تر څو C پیدا کړو. نو B دا د موږ 16 او معادله لرو چې B جمع C جمع 3B مساوي کېږي له 96 سره. نو C جمع 3 ضرب 16 مساوي کېږي له 96 سره. نو C باید مساوي سي له 96 3 ضرب 16 48 کېږي. 48 د معادلې بلې خواته چې واړی -48 باندې بدلیږي. نو C باید مساوي سي له 16 نه چې 8 لاړ سي 8 له 8 نه چې 4 لاړ سي 4. یعنې د پیچ وزن باید 48 ګرامه وي. دا شو د دې معادلې حل. اوس په هندسي ډول باندې دا حل دا مطلب لري چې دغه درې واړو سطحو کومو چې دغه معادلې ریپرزنټ کړي دي، هغه په کومه نقطه کې چې تقاطع کوي د هغې نقطې کوارډینیټ دي داسې چې لومړی عدد 11 ده، نه وبښئ، لومړی عدد 48 ده، دویم عدد 16 ده او دریم عدد 11 ده. په دغه نقطه کې دغه نقطه د دې درې سطحو د تقاطع نقطه ده. نو مننه له غوږ نیولو نه، او که چیرې ویډیو هم تر اخره پورې غوږ نیولی هیر مو نشي چې چینل ته سبسکرایبشن وکړئ.